طالبان له متحدو عرب اماراتو سره د افغانستان ځینو هوایي ډګرونو چارو سمبالښت وکړې ته نږدې شوي. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. ریپورټونه وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحدو عرب اماراتو سره د افغانستان پلازمینې او یو شمېر نورو مهمو هوایي ډګرونو چارو سمبالښت وکړې ته نږدې شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په ریپورټ کې د سرچینو له قوله ویل شوي چې د پلازمینې کابل او ځینو نورو هوایي ډګرونو چارو سمبالښت لړ کې به دا هوکړه په څو راتلونکو اونیو کې اعلان شي. د رویټرز په ریپورټ کې دغه راز راغلي د متحده عرب اماراتو هوایي شرکتونو الوتکې چې واک ته د طالبانو رسېدو وروسته یې افغانستان ته الوتنې ځنډولې وې، ښایي له دې هوکړې وروسته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د یادونې ده چې له دې مخکې د ترکیې، قطر، متحده عرب اماراتو او طالبانو حکومت ترمنځ د افغان هوایي ډګرونو د مدیریت چارو سمبالښت لړ کې تر میاشتو پورې خبرې روانې وې، خو کومه پایله یې نه درلوده او اوس طالبان غواړي دا ټوله چاره متحده عرب اماراتو ته وسپاري. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.